دوی ته د نوح قصه واوروه، د هغه وخت قصه چې کله هغه خپل قوم ته ویلي و چې ای زما قومه، که ستاسې په منځ کې زما اوسېدل او د الله د آیاتونو په بیا بیا اورولو سره له غفلت نه ستاسې راویښول ستاسې لپاره له زغم نه پورته شوي دي، نو زما توکل پر الله باندې دی. تاسې د خپلو انګېرلو شریکانو په ملګرتیا سره یوه پریکړه وکړئ او هر څه پلان چې ستاسې په نظر کې وي پر هغه ښه فکر غور وکړئ، تر څو چې د هغه کوم اړخ ستاسې له نظره پټ پاتې نشي. بیا زما پر خلاف هغه عملي کړئ او ما ته هیڅکله مهلت مه راکوئ. که تاسې زما له نصیحت نه مخ واړو نو ما ته مو څه زیان ورسو؟ زه له تاسې نه د کوم اجر غوښتونکی نه وم. زما اجر خو د الله په ذمه دی او ما ته حکم شوی دی چې که څوک یې ومني که یې ونه مني، زه په خپله مسلمان یعنې اطاعت کوونکی اوسم. دوی هغه دروغجن وګاڼه او نتیجه دا شوه چې موږ هغه او هغه خلک چې له هغه سره په کښتۍ کې وو وژغورل او همغوی مو په ځمکه کې جانشینان کړل او هغه ټول خلک مو غرق کړل چې زموږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي وو. نو وګوره څوک چې تنبیه کړی شوي وو او بیا هم هغوی ونه منله، د هغو عاقبت څه شو؟